السلام علیکم د ډبل ای پروټیک چینل د بیا ښه راغلاست او د گیم تیوري دوم پارت په دې پارت کې موږ پریجنل ډایلاما او تشریح کوو وړاندې له دې چې موږ پریجنل ډایلاما تشریح کوو دا گیم تشریح کوو نو تاسو خو بیا په درنه هیله کېږي چې زما دا چینل سبسکرایب کړئ نو ماته به ډېر خوند راکړي او زه به ډېر خوشحاله شم پریجنل ډایلاما دا د نن زیرو سم گیم تیوري یو برخه ده په دې معنا چې دې کې داسې گیم ده چې دواړه اړخونو ته به څه ورکول کېږي چې دې گیم کې دوه اشخاص دي دوه ګروپونه دي عموما دوه اشخاص دي نو دغه اشخاص به د خپلې ګټې لپاره په دې گیم کې منطقي تصمیم نیسي عقلي تصمیم یا رشنل تصمیم نیسي خو دا تصمیم چې دا د دوی لپاره به ډېر خراب عواقب رامنځته کړي یعنې په دې معنا چې یو سړی به د عقل څخه تصمیم نیسي د عقل څخه مشوره اخلي خو دغه عقلي تصمیم به د دې لپاره د دې عقل تصمیم څخه به دا ډېر خراب عواقب وویني دا به څرنګه وي راځئ په دې قضیه کې پریجنل ډایلاما کې تشریح کوو په پریجنل ډایلاما کې موږ دوه کسه لرو چې دوی یو بانک لوټ کړی ده یا بانک یې غلا کړی ده نو دغه دوه کسه چې دي پولیسو نیولي دي او پولیسو په دې خاطر نیولي چې بانک همدوی لوټ کړی ده خو پولیس سره ثبوت نشته ځکه سره ثبوت نشته دا چې دا بانک دوی غلا کړی ده او که نه ده کړی خو پولیس په دې پوهېږي چې غلا همدوی کړې ده ځکه چې دوی سره یې وسله نیولې ده خو پولیس په دې پوه دي چې غلا همدوی کړې ده خو ثبوت نه لري چې دا غلا دوی کړې ده نو د دې لپاره پولیس د مهارت څخه کار اخلي دواړه بندیان چې دی په مختلفو د زندان په مختلفو کوټو کې بندي کوي یو په یو زندان کې بل په بل زندان کې بندي کوي او دواړو ته هر یو ته بیل بیل ورځي او دواړو ته څلور اختیار ورکوي تاسې څلور اختیار لرئ په دې څلورو اختیارو کې به تاسې یو اختیار تاسې انتخابوئ نو پولیس لومړي مجرم ته ورځي او ورته وایي چې تاسو څلور اختیار دي او دې کې به ته یو انتخابوئ نو لومړي مجرم ته راغلل او ورته وایي چې تاسو څلور اختیار دي په دې څلورو کې به ته یو انتخابوئ دا کوم اختیارات دي لومړی که ته اقرار وکړې لومړی مجرم ته راغی که ته اقرار وکړې او داسې ووایې چې دا جرم ما کړی ده او هغه بل ملګری دی هېڅ اقرار ونه کړي نو ته به خوشې شې او هغه ملګری به د 10 کاله قید وخوري دوم که ته اقرار ونه کړې او ستا ملګری اقرار وکړي چې موږ جرم کړی دی نو ته به 10 کاله قید شې او ستا ملګری به بیا خوشې شي او دریم که دواړه اقرار وکړي نو په جرم باندې نو 15 کاله به ته قید خوري 15 کاله به هغه قید خوري څلورم که دواړه اقرار ونه کړئ نو په دې صورت کې به دواړو ته یو کال قید وشي دا څلور اختیار دي لومړی دا که چیرې یو مجرم اقرار وکړي او بل یې ونه کړي کومې چې کوي هغه به خوشي کېږي او بل یې چې ونه کړي هغه به 10 کاله وي دوم دا ده چې دغه کوم مجرم دا لومړی اختیار دوم دا ده که چیرې دغه لومړی مجرم اقرار ونه کړي او دوم یې وکړي نو لومړي ته به 10 کاله او دوهم ته به هېڅ قید نه وي او که دواړه اقرار وکړي نو په دې صورت کې 15 کاله قید دي او که دواړه اقرار ونه کړي نو به یو کال قید وي نو دوهم مجرم ته هم پولیس ورځي او څلور اختیار ورته وړاندې کوي دوهم مجرم ته هم پولیس راغلل او څلور اختیار ورته وړاندې کوي دا ورته وړاندې کوي نو دلته اوس موږ پی آف ته ګورو پی آف په دې معنا چې یعنې هغه حالت چې یو څوک تصمیم نیسي خو تصمیم څخه د ښو عواقبو هیله لري پی آف په دې معنا چې یو حالت هغه حالت دی چې تصمیم نیسي خو تصمیم څخه د ښو عواقبو هیله لري نو اوس کله موږ پی آف ته وګورو دلته چې دا موږ لومړی ګورو چې قیدونه څو کاله قیدونه دي یو په 0 کاله قید ده یو کال قید ده 15 کاله قید ده 10 کاله قید ده نو کم قید چې ده 0 ده او زیات څو ده 10 کاله ده
که دې چوکاټ ته موږ راسو د چوکاټ کې که موږ ګورو دا ګوره پریزنر لومړی ده دا پریزنر 2 ده دا لومړی مجرم دا دوهم مجرم ده اوس ګورئ داسې ځو داسې ځو وایي که دغه لومړی مجرم کنفیس یعنې اعتراف وکړي او دغه دوهم مجرم هم اعتراف وکړي نو دا به لومړی مجرم هم 5 کاله قید شي دوهم مجرم هم 5 کاله قید شي که چېرې لومړی دلته اوس راځو که چېرې لومړی مجرم دلته اقرار وکړي او دغه دوهم اقرار ونه کړي ډون کنفیس اقرار ونه کړي نو دا لومړی به 0 کاله او دا بل به 10 کاله قید شي دوم پاړ ته راځو که د لومړی مجرم اقرار ونه کړي 10 کاله به قید شي او که دغه دوهم مجرم اقرار وکړي نو 0 کاله به قید شي او په دغه څلورمه برخه کې که لومړی مجرم هم اقرار ونه کړي او دوم مجرم هم اقرار ونه کړي دواړو ته به یو کال څنګه شي قید شي تاسې دا پورته تشریح په پښتو کې د ټیبل تاسې لولئ د دغه لومړي مجرم تصمیم تجدید څه تصمیم نیسي نو لومړی مجرم دا ځان سره فکر کوي چې دا به داسې تصمیم نیسي چې د هغه دوهم مجرم یا هغه دوم پارټنر چې ده د هغه تصامیم په نظر کې نیولو سره به دی تصمیم نیسي او هغه دوم چې دا د دغه لومړي مجرم یا دغه لومړي پارټنر تصمیم نیول په نظر کې نیسي او خپل تصمیم به نیسي نو لومړی مجرم دغه لاندې تصامیم نیسي دا په هغه صورت کې تصامیم نیسي چې هغه دوم مجرم یا هغه دوم پارټنر چې دا د هغه تصامیم په نظر کې نیولو سره به دی د عقل په اساس دغه لاندې تصامیم نیسي لومړی مجرم فکر کوي چې زما هغه بل ملګری کې اعتراف ونه کړي نو ما ته به ښه انتخاب کوم یې وي نو ښه انتخاب به دا ورته چې دا اعتراف وکړي ځکه چې دی اعتراف وکړو هغه اعتراف ونه کړو نو دی به خوشې سي او هغه به 10 کاله قید سي دوهم فکر دی وایي چې که هغه اعتراف کوي نو که زه اعتراف ونه کړم ما ته به 10 کاله قید وي او هغه به خوشې شي نو ښه خبره دا ده چې زه هم به اعتراف وکړم ځکه که زه اعتراف وکړم او هغه هم اعتراف وکړي نو بیا به 5 کاله قید شو نو دې لپاره د لومړي مجرم لپاره خو ښه خبره دا ده ښه انتخاب د عقل په اساس ده چې باید اعتراف وکړي ځکه که چېرې دی اعتراف وکړي او هغه یې ونه کړي هغه به 10 کاله قید شي او دا به خوشې سي او که هغه هم اعتراف وکړي او دا هم اعتراف وکړي نو به 5 کاله قید وشي نو دې لپاره ریشنل چوایس یا ریشنل تصمیم چې ده هغه دا ده چې باید دی څنګه وکړي اعتراف وکړي نو عقل خو لومړي مجرم ته وایي چې باید اعتراف وکړي ځکه یا باید خوشې شي او یا به 5 کاله قید شي نه 10 کاله د دوهم مجرم فکر او سوچ ته ځو هغه ته هم عقل وایي چې باید اعتراف وکړي ځکه که لومړی اعتراف ونه کړي نو زه به خوشې شم او که هغه اعتراف وکړي نو بیا به دواړه 5 کاله قید شو نه 10 کاله نو عقل خو دا خبره کوي دې دواړو ته نو د پریزنر ډایلاما تیوري څخه نتیجه دا شوه چې دواړه مجرمان به د اعتراف وکړي ځکه د دواړو په ګټه دی ځکه دا دوی ته د عقل دا خبره کوي چې باید د دواړه څه وکړي اعتراف وکړي نو پایله دا شوه که دواړه یو بل سره همکاري کړې وای ښه نو خبره دلته راغله چې اعتراف عقل دې ته وایي چې اعتراف باید وکړي ځکه که اعتراف یې وکړو نو د دواړو په ګټه ده خو پایله دا شوه که چېرې دې دواړو یو بل سره همکاري کړې وای یعنې دواړو اعتراف نه و کړی نو دواړو ته به یو کال قید او بس او دا ورته ډېره ښه فیصله وه خو دواړو ته 5 کاله قید شو ځکه د دواړو د عقل تصمیم خو همدا تقاضا کوله خو دا فیصله دوی لپاره د خرابو عواقبو پایله شوه ځکه دواړه 5 کاله قید شول که دواړه همکاري کړې وای او دواړو اعتراف نه و کړی نو به یو کال قید و نو د پریزنر ډایلاما آخري نتیجه دا شوه که چېرې هېوادونه د شخړو په وخت کې یو بل سره همکاري وکړي یو بل درک کړي نو د دواړو لپاره به ډېر ښه وي خو که هر هېواد د خپل ګټو لپاره کار کوي او وایي چې میم زما ټوله زما نو بیا دلته حالت د دواړو په ګټه نه وي او شخړ نور هم خرابېږي دا پایله نو د هېوادونو ترمنځ د کاپریشن یعنې د همکاري پالیسي او ښه انتخاب د یو بس په نړیوال سیسټم کې راځي په د ګیم تیوري په اړه باندې یو مثال ورکوو
مثلا دو دښمن هیوادونه دي، یو د بل پر خلاف وسله زیاتوي، یعنی ارمریز ته سره ځي. ځکه دوی وایي که له هغه هیواد نه وروسته پاتې شم نو پر ما به حمله وکړي. ځکه یو هیواد ته معلومه نه وي چې د هغه دښمن د ده پر خلاف کوم کارونه ترسره کوي، نو دا هیواد هم وسله د هغه مقابل کې زیاتوي او دواړه هیوادونو ترمنځ ویره پیدا کېږي. خو که چیرې دواړه هیوادونه سره کیني او یو بل سره د وسلو د نه زیادښت تړون امضا کړي او هغه پیسې چې پخوا دوی پر وسلې اخیستې اوس خپلو خلکو ته پرې په دې پیسو د ژوند سهولت برابر کړي او د خپل هیواد په پرمختګ کې ترې کار واخلي، نو دواړو هیوادونو په ګټه به وي. خو په نړیوال سیسټم کې هیوادونو سره دومره همکاري نه کوي ځکه یو پر بل اعتماد نه لري. نو دا د پریزنل ډیلاما هغه خلاصه وه چې تاسو ته مو وړاندې کړله. نو دوی وایي چې که په نړیوال سیسټم کې هیوادونه سره همکاري وکړي نو د دواړو هیوادونو یا ټولو هیوادونو په ګټه ده، خو ولې همکاري نه کوي؟ دا چې همکاري نه کوي نو یو بل ته خطر زیاتېږي. نو که چیرې بیا هم په پریزنل ډیلاما باندې تاسو پوه شوي ناست، بیا دا ویډیو سره کوي یو پیره یا دو پیرې یا درې پیرې وګورئ، تاسو په دې باندې ښه پوهېږئ. خصوصا هغه ټیبل باندې که چیرې تاسو په ټیبل پوه شولئ نو په ټول پریزنل ډیلاما باندې تاسو پوهېږئ. نو بل پارټ دریم پارټ د ګیم اف چیکن هغه لږ وروسته په دریم پارټ کې تشریح کوو. مننه.